سلام دوستانو، د دې په هیله چې راته روغ جوړ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې باره کې ده چې څنګه وکولی شو ماسټر کارډ جوړ کړو. د هغې طریقه په دې ویډیو کې ده. نو لومړی سټارټ د ګوګل نه کوو چې کله ګوګل کروم ته لاړئ به ولیکئ سنفراګ به ولیکئ یا ساین اپ سنفراګ ساین دغه لومړنی اپشن راځي دغه ساین اپ سنفراګ په دې باندې به کلیک کېږئ. د هغې وروسته بیا د هغې باندې به کلیک کېږئ. ساین اپ سنفراګ باندې به کلیک کېږئ. له هغې وروسته دغه رنګه پیج کولاویږي. نو دلته به راشئ دغه دریو خانه کارخي دي لیکلي دغې ته په دې باندې به کلیک کېږئ. پښتو کې ورته څه ویل کېږي. کله چې په دغه باندې کلیک کېږئ نو دغه رنګه اپشن راځي. صرف په دغې باندې به کلیک کېږئ. نور سره به ګوتې کار نه لرئ. دا اکاونټ باندې کلیک کېږئ. کله چې په دې اکاونټ کلیک کېږئ وروسته دغه رنګه یو پیج کولاویږي یا صفحه کولاویږي. نو لاندې به راشئ ښکته د هغې سره کار نو به ګوتې نه وهئ. دا سیټ اپ یور فرست پیمنټ ټایپ په دې باندې به کلیک کېږئ. د هغې وروسته دغه رنګه یو صفحه کولاویږي. دلته به وایي سلیکټ پیمنټ ټایپ هغه به انتخاب کړئ. دلته به په دې باندې کلیک کېږئ. دلته به راشئ پیانر ته یا ماسټر کارډ پیانر په دې باندې به کلیک کېږئ. د هغې وروسته به لږ انتظار وکړئ. نو بیا به په دې کریاټ ا پیانر اکاونټ باندې به کلیک کېږئ. وروسته به دغه رنګه یو صفحه کولاویږي. دلته لیکلي وي لوکل بک اکاونټ جوړه ولولئ او که نه پریپیر ماسټر کارډ موږ د ماسټر کارډ سره کار دی دغه جوړوو. نو په دغه په دې باندې کلیک کېږئ. د هغې وروسته به ساین اپ باندې به کلیک کېږئ. دا به صرف یو ځل ساین اپ کوئ بس. نور دغه رنګه نشان پرې راځي په دې ځای باندې نور به کار نه لرئ ورسره. له هغې وروسته دغه رنګه یو پیج کولاویږي. دا ډېر مهم دی که چېرته تاسو سره پاسپورټ یا ستاسو د ملګري نو هغه به راواخلئ. بغیر له پاسپورټه دغه کار ناشونی دی. نو لومړنی پاسپورټ کې نوم لیکل شوی لومړنی نوم هغه به دلته ولیکئ. مثلا دا زما د یو دوست دی د هغه دپاره جوړوم ماسټر کارډ درخواست کوم. دلته به نوم ولیکئ. فرست نیم لومړنی نوم به ولیکئ. دلته به لاست نوم ولیکئ. دغه ما تېر لیکلی دی. دلته به ایمیل ادرس ولیکئ. دلته به بیا دغه برنی ایمیل ادرس لاندې ولیکئ لکه دغه ما چې لیکلی. دلته به دغه ډیټ اف برث په تاریخ به ولیکئ. دلته تاریخ شته دی د دغې نوم یا د پاسپورټ تاریخ چې دی دغې کس د دغې پاسپورټ دغه لیکل شوی پکې دغه تاریخ دغه به ولیکئ. ځان نه به دغه نه وهئ ځکه چې بیا مشکلات درته پیښیږي. کوم تاریخ چې ډیټ اف برث یا تاریخ چې لیکل شوی په پاسپورټ باندې هغه به دلته دغه ځای کې ولیکئ. د هغې وروسته به بیا په نیکسټ باندې کلیک کېږئ. د هغې وروسته به دغه رنګه یو صفحه کولاویږي. نو دلته هېواد د افغانستان تیر لیکل شوی دی. نو هغې وروسته بیا په دغه اډرس لاین 1 او اډرس لاین 2 اپشنل دی. سیټي ښار دی په کوم ښار کې اوسیږئ او د هغې ښار پوسټل کوډ یا زیپ کوډ هغه دی. موبایل نمبر دی دغه ترلاسه کېږي. وروسته نیکسټ دی. نو زه دلته لومړنی ادرس چې لیکم هغه لومړنی دغه رنګه هېواد به انتخاب کړئ. دویم کې به اډرس لاین 1 دغه به ولیکئ. که د هر یو دغه تاسو لیکئ خپل تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ هغه ولیکئ. دویم کې دغه رنګه سیټي نو زه په ننګرهار کې یم. د هغې جلال دی جلال آباد دی. پوسټل کوډ د ننګرهار چې دی 2601 دی. موبایل نمبر ولیکئ. کله چې نمبر ولیکه نو د هغې وروسته به په نیکس باندې به کلیک کېږئ. بیا دغه رنګه صفحه کولاویږي.
نو بیا دلته انټر پاسورډ کا پاسورډ چې تا نه هېر نه شي. همدارنګه پاسورډ دلته دا پاسورډ ډېر مهم دی د دې په خاطر چې کله تاسو ماسټر کارډ جوړ کړئ او بیا د بانک نه پیسې راخلئ نو هلته بیا د نه پاسورډ غواړي نو دغه پاسورډ بیا دلته ډېر مهم دی. دلته دا مهم نه دی چې دغه کوم جیمیل ادرس دی دغه پاسورډ دلته ولیکئ که دا لیکئ او که نه لیکئ خو داسې پاسورډ چې اسانه پاسورډ وي او تاسو سره به یاد وي درنه هېر نه شي نو دلته به لومړی پاسورډ ورکړئ بیا به سره یو نمبر ولیکئ مثلا یو یا افغان پاسورډ شو بیا افغان صاحب 2 3 ولیکئ یا 4 5 پورې یو نمبر به ورکړئ اول نوم بیا نمبر به چې لږ ورسره ورکړئ چې دا تاسو ته یاد دي ټول نوم نه اخلي. د هغې وروسته باندې دغه پاسورډ بیا بیا دلته لاندې داخل کړئ او که چېرته د نه دا پاسورډ هېر شو نو بیا د نه دلته یو سیکیورټي کوېشن کېږي چې هغه دلته وایي دغه ټول دي نو دې کې چې مهم دی هغه نو په دې کې دغه لومړنی ډېر مهم دی چې what is the name of the hospital your oldest child was born in نو دغه به انتخاب کړئ. د هغې وروسته به راشئ دغه انتخاب کړم د هغې وروسته بیا راشئ په نیکسټ باندې به کلیک کېږئ. نو د هغې وروسته بیا دغرنګه یو صفحه کولاویږي نو دلته وایي ایشو کونټري آی ډي افغانستان دی ټایپ نیشنل او دلته چې دی څه شی به کارېږي دې باندې به کلیک کېږئ. نو دلته نیشنل آی ډي کارډ یا شناختي دغه تذکره دلته افغانستان کې کار نه کوي بهر ملکونو دپاره نو لیسنس دی هغه هم کمزوری دی په افغانستان کې یوازې پاسپورټ دی نو پاسپورټ به ورته انتخاب کړئ. کله چې پاسپورټ انتخاب کړئ دغلته دلته د پاسپورټ نمبر څه شي هغه به ورته دلته ورکړئ. زه ورکوم یو نه د هغې کله چې نمبر ورکړم پاسپورټ نو بیا به هغلته راشي د ډیټ اف ایشو او ډیټ اف ایکسپایر دغه پاسپورټ تاریخ چې په کوم تاریخ جوړ شوی او په کوم تاریخ باندې ایکسپایر کېږي دغه بیا دلته به د جوړښت دغه ولیکئ تاریخ ولیکئ او دلته به د ایکسپایر د پاسپورټ تاریخ ولیکئ. د هغې وروسته بیا راشئ دغه دواړه مو ورکړله د جوړښت کال او د ایکسپایر کال هم د پاسپورټ ورکړو نو هغې وروسته به لاندې راشي دغه ټیک مارک به وکړئ او ټول دا مهم نه دی دا ټیک مارک دغه باندې به ټیک مارک وکړئ بیا په دغه ټیک مارک وکړئ دغه باندې ټیک مارک وکړئ. نو دلته لیکي تاسو چې دا به په ننګرهار انګورباغ جلال آباد نو په دغې ادرس باندې هغه کارډ راځي د هغې وروسته په آډر باندې به کلیک کېږئ. نو د هغې وروسته بس دغه کار تکمیل شو نو بیا یو میاشت بعد یا کابل کې چې دی زیات زر ترلاسه کېږي تقریبا 2 جمعو کې دی خو بیا په داسې نورو ولایتونو کې چې د کابل نه لرې نو هغې کې بیا یو میاشت نیمه لګېږي نو کوم پوستخانې نمبر چې مونږ ورکړی دی بس به دا کې تپوس کوئ انشاءالله راځي که بیا هم تاسو ته څه مشکل وي نو په ډسکرپشن کې نمبر شته په هغې باندې میسج کوئ انشاءالله ستاسو مشکلات به حل کېږي. تر بلې ویډیو د الله په امان.